د خوست غازي اباد سیمې د دغه روغتیایي مرکز په شمول په دغه ولایت کې 11 نور روغتیایي مرکزونه هم شته چې کالونه کېږي ودانۍ یې جوړې شوي خو لا هم پکې د هیڅ راز خدماتو څرک نه لیدل کېږي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې په یادو مرکزونو کې روغتیایي خدمات پیل کړي. نو این آن نه د غرشین کلینیک ته چې ځو هغه لري د یو خواته چې کوم وړکای کلینیک هغه کار نشي کړلی دا خلک ډېر ستونزې سره مخ دي. حتما باید دغه پاله شي ځکه چې نور کارونه هر څه خلاص هم دي صرف ډاکټر او دوایي دغه راشي چې کار خلاص. اکثره سرکونه هم خامه دي او خراب هم دي. د مریضانو شتون بازار ته رسول دا ډېر له ستونزو سره مخ دي او د دې کلینیک پالېدلو ته دا خلک ډېره اړتیا لري. د دغه ولایت د اوسیدونکو په خبره چې لا هم د لرو پرتو سیمو خلک د روغتیا په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي او حکومت ته پکار ده چې د یادو سیمو خلکو د اساسي اړتیا ته د پر وخت پام وکړي. دوی زیاتوي که په دې تړاو جدي ګامونه وانخیستل شي خلک د روغتیا په برخه کې له دې سختو ننګونو سره مخ کیدای شي. میږ رسیدگی نشي ورکړی مریض په لیاره کې خطر لري خطر په اساس چې یې نرشر کام شي دلته میږ ته خپل کلی ته خپل کوم ته دولت جوړ شي کلینیک. د میږ کلی تقریبا کم زیات 15,000 لوم د بوند تعداد لري. دا لاسرسی نشي کړی ځکه دا څه غریبون تر خلک دي چې مثال لاسرسی نشي نه میټر طریقه نه لري په پښې روان وي مریضون وي که دا کله حکومت میږ سره د همکاري وکړي. ورته مهال د خوست د عامې روغتیا ریاست بیا په دغه ولایت کې د یادو روغتیایي مرکزونو د غیر فعالېدو لامل د کارکوونکو او وسایلو کموالی بولي خو ډاډ ورکوي چې په دې تړاو یې له عامې روغتیا وزارت جدي غوښتنه کړې او ډیر ژر به یاد 11 غیر فعال مرکزونه فعال کړي. په خوست کې 11 غیر فعال کلینیکونه لرو چې تر اوسه پورې تعمیر لري او هغې ته پرسونل نه ده ورکړل شوی خو د وزارت لخوا نه جدي په دې کې غوښتنه شوې ده امر یې راکړی دی او موږ په نوي کال کې به تاسو د دې شاهد وئ چې ټول فعال شي. د یادونې وړ ده چې په خوست کې لا هم د لرو پرتو سیمو خلک د روغتیا په برخه کې له سختو ننګونو سره مخ دي او د یادو مرکزونو په غیر فعال پاتې کېدو سره د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي اړ دي چې د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره په خورا سختو او اوږدو لارو د خوست مرکز ته په ساعتونو مزل وکړي.